د اسلامي امارت د واکمنې استخباراتو خپل مشهور مبلغ جنرال موبین له تېرو 7 ورځو راهیسې نامعلوم لوري ته وړی دی. د نوموړي نادرک کېدو ته د دغې واکمنۍ غبرګونونه موبین د چا په امر نیول شوی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له کابل څخه خبري رسنۍ وایي چې د اسلامي امارت د واکمنې استخباراتو 7 ورځې د مخه خپل مشهور مبلغ جنرال موبین له خپل کوره ناڅرګند لوري ته وړی دی چې تر اوسه یې د مرګ او ژوند څرک نه کېږي. سرچینې وایي چې جنرال موبین د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچ په اړه د هند په پلوي او د پاکستان پر ضد د ایکس د ځینو یادښتونو له وجې له خپل کور څخه نیول شوی او نامعلوم لوري ته وړل شوی دی. د یادولو ده چې دا 2یم ځل دی د پاکستانیو چارواکو او یا یې د واکمنۍ خلاف د څرګندونو له امله جنرال موبین زندان ته وړل کېږي او له یوې مودې بند وروسته بیرته راخوشي کېږي. یو کس لیکلي یو یې ځان رئیس الوزرا ګڼي بل یې د بهرنیو چارو وزیر، خو نه والله که دا د رئیس الوزرا د څوکۍ وړتیا لري او نه دا بل د بهرنیو وزارت. دوی دواړو د پاکستانیو استخباراتو په یو زنګ موبین خان په کابل کې زندان ته ور اچولی. چې پوښتنه ترې وکړې د موبین ګناه څه ده، وایي له ګاونډي سره اړیکې خرابوي. خونه دې ړنګه شه، د هغه بمبار اړیکې نه خرابوي، خو د موبین 2 خبرې اړیکې خرابوي. د هغوی دا وحشتونه چې له کډوالو سره یې کوي دا اړیکې نه خرابوي، خو د موبین 2 خبرې اړیکې خرابوي. موږ ویل تاسو به سم شوي یئ، خو نه، تاسو هماغه کاږه لرګي یئ او لا تر اوسه یې د فشار لاندې یئ. فهیم افغان لیکلي جنرال موبین به له زرګونو ګوندونو او یتیمانو سره د خوراکي توکو مرسته کوله. اوس چې د بلخ والي او امیرخان متقي د پاکستان د واکمنۍ په امر بندي کړي، هغه ګوندې او یا یتیمان به وږي تږي ناست وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.